یعنی له زندگی خوښ یې؟ شکر الحمدلله. نه کیلو نه دي دا پلاستیک کې معلومه دي لکه اوس نو دی کې خو سړي بیا غاړې نه بندېږي. اوس دا پلاستیک ته په څو خرڅوي دغه؟ په څو خرڅوي؟ 100 روپۍ. نو څه معلومات کېږي چې په یو پلاستیک کې زیات لاړ یو کې کم لاړ؟ نه زیات کېږي دلته خپله ډېره ډکه کې مقصد ډېره ځفرونه راټوي خو نو په یو لږ زیات شي نو غاړې خو دې بندېږي. بس دغه کې خو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نمسته. جوړې خیر انسو دغه ځخه جوړې څه جوړې شي کوي دا کاروبار کوو ها پلی کاروبار کوي. نو تا خو شته نه کنه موږ به شي خورو دا دي لاړې ورته غلط وي پکې مې کړې منځه ټول څه ښه حرکت وکړو بس کوو حرکت کوي کنه دلته پلې کله کې غواړي دغه خلاص شي خلاص شي. دا شي کیا چوي؟ وړي دي وړي کیا چوي او دغه دا مالګه ده. مالګه ده. ها سره کوم پخېږي ژر پخېږي که لږ سپیسیاله پخېږي؟ نه دومره زر پخېږي دا هغې چې جګی ورې ګرم شي دا زر پخېږي. جګی یخې بیا نه پخېږي جګی به ګرمی ورته. دا ماشین دې په څو اخیستی؟ 14,000 افغانۍ. او دغه کراچۍ دې خپله ده؟ دا چا کومتي راکړې. ښه ډېر ښه. نور شیان هم ورسره پخوئ که نه؟ هو پلو کبرباله یا ښه ستا دې تېر ته د ژمي شیان پخوي نو دا خلک یې کله څه کوي که اوس موږ ته دغه څنګه راکوي؟ پلاستیک په څو راکوي؟ کیلو خرڅېږي چې خرڅېږي ده؟ نه کیلو نه دي دا پلاستیک کې معلومه دي لکه اوس نو دی کې خو سړي بیا غاړې نه بندېږي. اوس دا پلاستیک ته په څو خرڅوي دغه؟ 100 روپۍ. دا په څو خرڅوي؟ 100 روپۍ. نو څه معلومات کېږي چې په یو پلاستیک کې زیات لاړ یو کې کم لاړ؟ نه زیات کېږي دلته خپله ډېره ډکه کې مقصد ډېره ځفرونه راټوي خو نو په یو لږ زیات شي نو غاړې خو دې بندېږي. بس دغه کې خو کیلو باندې ډېر کېږي ځکه کیلو باندې څوک نه اخلي. څنګه دا کاروبار دی؟ ولا شکر ده کله فامیل څو نفره یې کور کې؟ فامیل 10 نفره دي. کار ته کوي؟ هو درس یې نه ده ویلی؟ نه درس مې تر تمه پورې ویلی. مدرسه مې پرنسلي مې ورې ختم کړی دی. خارجي سر باید بند شي که نه؟ هو ځکه چې خامخا شورونه غورځېږي. درته ووایه چې د ورځې څومره کار کوي؟ د ورځې کله 1200 وي 800 900 بچت بیا څومره وي؟ بچت دی کې 200 250 کله ورې سلام پاتې شي. کور چاره ور باندې کېږي کارمار؟ نه شکر دې جالم هو ښه زه شکر الحمدلله چې 250 افغانۍ هم ډېر شی دلته نه ونه سوځېږي ورچولې دي. هغه ته خپله کوي. اوس موږ ته ګرمه پخوي که نه؟ موږ د سړي یوسو کور ته. دا په څو راکوي موږ ته؟ 50 روپۍ چې نه څومره کې پاتې کېږي ودې کې؟ په دې کې 2.5 روپۍ یا 3 روپۍ. یعنی له زندگی خوښ یې؟ شکر الحمدلله. هېوادوال زموږ سره کامران شته ښه او هېوادوال دې ګوري انشاءالله تعالی. دا د ټولو د ویاړ خبره ده چې زموږ تاسو یو ځوان خوښ وي په نن سبا حالاتو کې په دې شرایطو کې کومه ورځ ډېر زیات خوشحاله یې؟ رښتیا ووایه چې 100 روپۍ وګټئ چې خوشحالېږي. هغه ورځ چې پیسې لږ ډېرې کړي 1000 1200 یو نیم زر نه ګټلې دي یو نیم زر دې ګټلې دي اوس پورې ورځې؟ د ورځې یو ورځ مې کار کړی 1400 بچت زه هم خوشحاله یم. څومره خوشحاله یې؟ رښتیا وایه ډېر خوشحالېږي. ښه زه خدای مهربان دی. ښه دا اوس موږ ته راکوي که نه؟ خو زموږ سره پیسې نشته قرض یې راکوي. زما خو پېژنې انشاءالله تعالی دغه پلار باندې یاره ورځ زم ورځم که نه ځکه چې خوست بازار کې نه سره ورو کېږو. جوهر پېژنې؟ خدای مهربان دی درنو هېوادوالو. نو جوهر خو اوس نن سبا هر څوک پېژني. دغه به زه درڅخه یوسم بیا به تا ته انشاءالله تعالی چېرته پیسې درکړو. خامخا مړ شم یا بیا راوبخه نو بخلي دي. ښه نه ډېره مننه انشاءالله تعالی. خدای تعالی تا تل خوشحال لري دا چې ته دومره خوښ یې او په نن سبا حالاتو کې دومره خوښ یې دا تر ټولو غټه خبر دی. تاسو ورته وښودلې چې څومره خوشحالېږي چې هغه وګټئ ورځې؟ 1.5 زر یا 1400 افغانۍ به چې وګټم بیا ډېر زیات خوشحالېږم. اصلي کې د خوست ولایت دی؟ د خوست ولایت. ښه درنو هېوادوالو 1.5 زر یا 1400 افغانۍ وایي چې زه چې وګټم ډېر زیات خوشحالېږم. نن به انشاءالله تعالی ته د جوهر له لاسه یعنې مونږ هغه څه تا ته درکوو چې ته خوشحاله کړو. صحیح دي؟ بیا خوشحالېږي انشاءالله. دا سره واخله د 1.5 زر افغانۍ او نن به نو انشاءالله تعالی ته خوشحاله ځې کور ته. او دا کپړۍ به موږ سره کوي ګرمې ګوره درنو هېوادوالو تاسې ګورئ ډېرې ښې پخېږي او ډېر خوند کوي. نو په وروستیو کې پلی هم نه غواړو هېڅ هم نه غواړو یوازې یوه غېږ به راکوي. غېږ خو راکوي ښه صحیح
ډیره مننه خدای دې تل خوشحاله را آباد اوسېږي د نورو لیدونکو تر ټولو خوشحالۍ خبر دا ده چې زموږ تاسو یو ځوان خوشحاله دی په دې سختو شرایطو کې د دومره ګټې چې د ژوند سره برابر وي انشاءالله موږ نورې خپرونې هم لرو نورې مرستې لرو زموږ سره پاتې شئ او موږ مخته ځو او تاسو ته به بار بار خپرونې کوو او د ژمي په سیزن کې هم د اوړي په سیزن نو تر بیا چې زه جوهر او صدیقي را زموږ ته اجازه راکړئ په پاک رب مو سپارو ښاد اباد خوشحاله او ارام اوسئ